ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. مجوسیان، شیعگان، روافض او د خسرو اولاد دا د مسلمانانو د پاره د موحدینو د سنیانو د پاره غټه خطر ده. او نه غواړي چې موږ پارم ژوند تیر کو، او دا نه غواړي چې موږ د رب العالمین عبادت وکړو، او دا نه غواړي چې موږ ملکونو کې امني. دا زموږ لپاره غټ دشمن او غټه خطر نه سبا زموږ د قل. بس کسانو ته به خبره لګنه آشنا ښکاری خو وګ وته کولاو اسی د ځن عواطف سره تاویږي مو چې سړي په ټي وي کې بیان ورکو او به د خسړې یو سړي په ټي وي کې بیان لیک څخه ورکو د خسړې نه دی ور کار نه چلی. سړي عقیده ولټه بنیاد ولټه نه چې بنیاد دی معلوم کو بیا وای دا خده کبد دی چې بنیاد یې نه معلوم نه څنګه صفت کې به دي شیګانو کې فرقې دي. بیا به دي فرقو کې غټه گمراه فرقه هغه ته الاثنا عشریه دولس امامان چې مني او یو النصيريه دا دوی دي فرقې دي دا بالکل خالص گمراه او د چا چې دغه قاید دا د کفر کې شک نشته او چې څوک به کفر کې شک کوي هغه کافر دی. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور ول سره او د علی رضی الله عنه سره دغه د بچو سره مینه کول او د نور صحابه سره مینه کول او اسلام صحیح منل د رسول الله په طریقت له کدا شیعتو بن بیا خو موږ د ټول نغړ شیعګانی وي او دوی چې کوم شیعتو باندې ګورته دغه نه دی د دوکه ده نوم خو شیعه دی ځکه د دوی اصل نوم روافض دی او دوی په روافض نوم باندې سخه بکی مجوس او په دوی کې یو خبره بالکل یو شان ده او هغه ده د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره دښمنی. دوی خپل مذهب د کوم ځای نه واغستو د عبد الله ابن سبا اليهودینا د يهودي کسنه د دې مذهب هغه بنیاد یې خو دې شي. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې د مذهب بنیاد يهودي کې دي ابا سم مذهبي د شیعاګانو عقاید دروافض یو عقیده د غوی ده چې د قران چې زموږ سره کم دی دا قران ده ته چې به ایمان راوړل دا قران د سینې د لکه څنګه چې نازل شوی مطلب دې څه چې څنګه نازل شوی چې نه دي کې کمې زیاتې راغلي. یو عقیده د غوی ده څوک چې د حسین رضی الله عنه قبر لاله شي لکه دې چې په الله پس عرش ته ختله او دغه زیارت وکړو نو د حسین رضی الله زیارت وکړه لکه ته چې د الله زیارت وکړو. بلکې په مصابيح الانوار د یو کتاب دی فی حل مشکلات الاخبار باغی کې دوی دا وی چې زمنګ امامان د دولس امامان او الله په دې کې هیڅ فرق نشته. تعالى الله عما يقولون علوا كبير دا ګورې تاسو دغه عقاید رخنه نقل کو او دا خبرې زموږ په خله باندې لازم نه او مجبورن به بیان. یو عقیده دغه دا چې څوک په ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه عثمان معاویه بن ابي سفيان عائشه حفصه رضی الله عنهم اجمعين څوک چې هر منځنه بعد په دوی باندې لعنتونه وي نو د په شان عبادت وایي چا نه کړي زمکه په دې مخ باندې د دوی په شان پلیت قوم به تاسو ته ملو نشي لکه څنګه چې دا روافض دي د متعین پیدا قوم او د زینانه پیدا قوم اوس حمله کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګرو باندې. خمینی خبيث یو کتاب دی الحکومه الاسلامیه اخلي چې د خپل انقلاب راوسته باغی کې هغه وی زموږ د دولس امامانو دومره اوچت مقام دی چې هغه ته نه به ملائکه کې څوک راشي او نو ته پیغمبرانو کې څوک راشي. د دې یو شیخ ته الجزائري دا یو کتاب دی الانوار النعمانيه باغی کې دا خبره لیکلې ده چې ارتد الناس كلهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ټول صحابه کافران شي والعياذ بالله الا اربع سواد سلورنا سلمان الفارسي وابو ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر. الله جبريل عليه السلام علیه جبريل رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله صحابته امت رسولي چې ټول صحابه مرتد شو والعياذ بالله. دا دین ته کوم ځای رسیدلی دا عقیده د شیعاګانو روافضو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول عمر د بوتانو خدمت کړی دی او د بوتانو بندگی کړی دی او داغه ایمان دي چې ک ایمان اليهود والنصارى لکه څنګه چې د يهود او نصارو ایمان او په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بولاړو شاته په منځ کې او د بوت به خپل غاړه ته وډی کوم ته کې چولو. د ابوبکر او عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک دی وی چې مونږ چې کله حج لاړ شو نو د جمرات چې کله مونږ ولو شیطانان چې زموږ خلک وي نو د جمرات مونږ په دې نیت باندې ولو چې د ابوبکر او عمر دی. یو کتاب کې راځي یو کتاب د جلال العيون چې دا هغه سړی په کفر کې شک نشتی چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي او په هغه سړی باندې د الله لعنتي او د الله د پیغمبر لعنتي على كل من اعتبره مسلما چې څوک هغه ته مسلمان وي وعلى كل من يكف عن لعنه دي دشمنی ته ګوري وي صرف هغه سړی باندې لعنت نه چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي څوک چې په عمر بن خطاب باندې لعنت نه وي په هغه دین د الله لعنتي وي. یو کتاب کې دی تفسیر العیاشی وې د جهنم و دروازې دی یو دروازه خاص د عائشہ رضی الله عنها لپاره
په یو کتاب کې لیکلي دي علل الشرائع چې کله زمونږ مهدی راشي دا کوم چې ورته هغه مهدی چې کله راشي هغه به عائشه رضی الله عنها د قبر نه راپاسي او باغی باندې به حد قائم ځکه چې به حد نه قائم کړي وی کله چې دا مهدی راشي نه دی ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د قبرونو نه راپاسي او هغه به د کجورو په ونو پورې ځوړندې او پانسی بوله ورکړي دا دوی مهدی دي او موږ هم ګورو چې مهدی څنګه راځي په خپل کتاب کې دا خبر کړو فروع الکافی وی د امام مهدی دراتونه مخکې چې امام مهدی هم ګرځي دا غوغه امام مهدی هم ګرځي امام مهدی دراتونه مخکې جهاد دي سي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه ده بعض کسان ویروي روافض خدي د مسلمانانو څخه کوي تپوس کوي د مسلمانانو تپوس کوي د کفارو سره جنگ کوي هغه وی دي سي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه جهاد وی دي سي حرام نو لیونی دي چې د خنزیر غوخه خوري کوم ځکه چې ته دی ولې دي چې لیکونو دیو به چې چلی دوکه ورکړي ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سوی وی ما د زمکه په دې مخ باندې دوی په شان دروغجن او دوکباز قوم نه دي دوی زمون په باره کې سوی وی انهم اهل النار سنیان چې ټول جهنميان دي انجاس پلیتی هغه باندې جنازه نشي کوله دا غوی ذبیحه نشي خوړي وانهم اولاد الزنا او سنیان ټول د زنا نه پیدا دي وانهم قرد وخنازير او دا شادوغان او خنزیران دي ويجب قتالهم او د دوی سره جنگ کول لازم دي او د دوی مالونه پټول جایز دي او د دوی خزي تختول جایز دي او یو سنی چې مړ کې لکه سل يهوديان چې دي مړ کړو کتاب الانوار النعمانيه کې دا خبره ده چې یو تپوس او غ تپوس ده آیا د شیعاګانو د روافض علماو به د سنیانو سره اتفاق کوي په دې الله باندې کوم الله چې سنیان بندگی کوي په دې او په دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم په دې دوی اکتفا کوي جواب دا غي دا د دوی امام نعمت الله الجزائری هغه سوی وی منګه د دوی سره اتفاق نشي کولای په یو الہ باندې په یو پیغمبر او په یو امام باندې ولې نشي کولای وی د کم رب پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد صلی الله علیه وسلم خلیفہ ابو بکر نه ناغه پیغمبر منو نو لا غرب خوازه خبره امام مالک رحمه الله وی څوک چې صحابه په سی بدی ردی وی ليس له فی الاسلام نصیب د په اسلام کې ذره برابر نصیب نشته یعنی د اسلام نشه دی د خارج دی وتله امام مالک رحمه الله یو دا خبره په اثار المسلول کتاب کې راغلی ده چې په اصل کې د روافضو اراده و چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قطع وکړو یعنی دا غسر دښمنی و خدای خو نشو کولای نسیجر وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ټول کافران کړو منافقان کړو الیاذ بالله زناکاری کړو د دې لپاره چې خلک دا وایي کدا پیغمبر خشړوي نو مرګري به خسړي وي امام بخاری او کتاب د خلق او افعال العباد دغه کې دا خبره کړې ده وی کزه پر رافضی پوزیشن ته موږ کوم په يهودي او په نصراني په هیڅ فرق نشته کې ټول یو شان دي